دومره یاد لرئ د مسلو په شکل کې. اوس نه چې قرباني زمونږ مذهب کې واجب ده او په هر بالغ عاقل او په هر بالغ عاقله ښځه باندې واجبه ده، خو چې مسافر نه او دومره پیسې ورسره چې د بنیادي ضرورت نه زیاتې وي، د کال د خرچې نه، لکه بال بچ له سړی دانې دي، د کال د جامو نه، د واده نه که واده ارادې وي، او د کور نه که کور جوړی، د کور نه، د واده نه، د جامو نه او د غلې د کال نه زیاتې پیسې وي، نو هغه به قرباني کوي. یا داسې څیز وي چې هغه د شریعت په نظر کې په ضروري څیزونو کې نه دی داخل او یو حد ته قیمت رسي، لکه ریډیو، ټلویزیون، یا هغه قد د اجکي کور کې چې هغې ته ضرورت نه پېښېږي خو ته د نمایش دپاره ساتلی کور کې، نو هغې به کوي قرباني. پیسې څومره نو چې ښځې سره او نیمې تولې کالي وي هغه به قرباني کوي. او یو سړی د تجارت کار کوي، دکانداري یا څه بل شي، نو د 2.50 تولو چاندي قیمت پورې پیسې وي د سره، نو دی به قرباني کوي. نو دی وخت کې خو د چاندي قیمت ما ته نه دی معلوم، او که 100 روپۍ فرض کې، نو د 2.50 تولو 15,000 او 250 روپۍ شو، نو که دی وخت کې 15,000 او 250 روپۍ چا سره د ضرورت نه زیاتې، د خوراک نه زیاتې، د جامو نه زیاتې، د واده نه زیاتې، د کور نه زیاتې، په هر چا قرباني نه، نو د باندې قرباني واجب ده، که سړی وي که ښځه وي. که څلور وروڼه یو شریک کار کوي، نو څلور واړه چې حصې دومره ته رسي د مالدارۍ هغې حد ته، نو دی به قرباني کوي. سړي سره اسلحه وي زیاته د ضرورت، په یو تماچه کار کېږي، د به 3 ټوپکې ساتلې دي، نو دی به قرباني کوي. چاوې مو غوا غشته ده، هغه مالک یې راته وې څه کم 3 کالو ده، او مونږ هم چې ګورو نو د 3 کالو معلومېږي، خو غاښونه یې نه دي شوي. خیر دی که غاښونه نه یې شوي، خو چې عمر یې برابر وي، نو هغې باندې قرباني کېږي. د غاښ کېدل ضروري نه دي، د عمر پوره کېدل ضروري دي. غوا میخه کې 2 کاله ضروري دی، او ګډ چې غټي چې 6 میاشتو نه زیات شي چا ساتلي، نو کېږي پې. او چیرلې به کم از کم د کال وي، د کال نه کم باندې نه کېږي، او اوښ د 5 کالو نه کم باندې نه کېږي. او شهري څاروی به حلالی باندې ځنګلي ځناور نه یو اوسۍ دی اغشتي قیمتي ده، د غوا نه هم زیاته ده، خو په هغې قرباني نه کېږي. ګوړه اخر دی اغشتي حلال شي دی، افریقا کې ډېرې ګوړه اخران برک برک خري حلال دي، په هغې قرباني نه کېږي. او ساراني غواګانې هلته وي، ساراني غوا دې نیولي، په هغې قرباني نه کېږي. اهلي څاروو باندې چې کوم انسانان یې ساتي او خلقو سره په کورونو په حجرو کې ولاړئ، دغه څاروي به قرباني کوي. چاوې چې څوک احادیث نه مني، هغې وي دومره څاروي قرباني کول دا ظلم دی، دا دروغجن ظالم دی، د خدای او د رسول حکم ته ظلم میل، دا په خپله ظالم دی، نو دې پوهېږي نه د شریعت په راز. توبه دې وباسي. ډېر خلک قرباني نه کوي، څوک وایي مونږ غیر شادي شده و. د غیر شادي شده چې د واده انتظام کې پیسې لګوي، نو په هغه قرباني نشته. او که وایي زه به کومه چېرته واده قسمي، نو دی خو مالدار دی، دی به کوي. هغه واده په ضرورت کې داخل دی چې د واده په تیاری کې دی مشغوله وي، اوسې فرضي خبرې نه. څوک وایي زما پلار به کوي، پلار د نابالغ د بالغ سړي قرباني په خپله ده. ټیک ته که پلار ته اختیار وکړي، نو د ځان نه به مو کړي، د ده طرفه به مو کړي، خو قرباني په هر چا باندې چې د پیسو مالکي کول پې ضروري وي. وی ښځې وایي چې په سړو قرباني ده، په مونږ نشته. نه په سړو هم ده، په ښځو هم ده، خو چې مالداره وي. که یو سړی قرباني ووایي څوک یو حصه د مړي دپاره نیولې، مړي دپاره قرباني کېږي، خو که د هغه وصیت وي، نو بیا یې په خپله څه نه شي خوړی، به ټوله خیرات کوي. او که وصیت یې نه کړی دی، ورپاسې هسې خیرات کوي.
لکه پلار د پاره د مور د پاره زمونږ د پیغمبر د پاره بعضې خلک کوي نو د هغې حکم د نورو قربانو دی په خپل هم خوړی شي بل له هم ورکولی شي چاوی د قربانۍ نصاب څه دی ما ورته ویل 2.50 تولې سپین زر چې په 100 پیسو کېږي د حضور پاک زمانه کې خدا پاکستانی روپۍ نه وي نو هغه سره سپین یاد کړی دی نو قیمتونو کې فرق راځي نو په بعضو کتابونو کې به یو لیکي په بعضو کې بل ځکه هغې د خپل زمانې د حالاتو مطابق ویلی دی ما ته د چاندی قیمت دی وخت نه دی معلوم خو کم از کم 100 به یا 2-3 د پاسه یا کم نو که 100 کې نو د 2.50 تولو 5,250 شو چې 5,000 روپۍ چا سره یې هغه د قرباني کوي چاوی که کور کې 6 کسانې او وما ایسا پکې پیغمبر علیه السلام نه ونیسي خیر دی ثواب به خدای ورکړي او هغه قرباني په خپل هم خوړی شي ځکه هغه وصیت نه دی کړی دته چاوی ما ته د قرآن شریف ډېرې سجدې پاتې دي نو د خپلې اندازې مطابق دی هغه قضا دې وکړي یو ځل ختم کې 14 سجدې راځي نو په خپلې اندازې مطابق دې وکړي چاوی مالا چا جعلی نوٹ را کړی نو بل سړي له دا ورکولی شم نه یو سړي تا سره دوکه کړې ده ته خو بل چا سره دوکه نه کوې هغه نوټ وسوځوه یو حکومت ته حواله کړه یا هغه سړی که در سره معلومي ویني څه د مرۍ نه او ورته جعلي نوټ ته ولې را کړی خو بل چا له به یې نه ورکړي یو سړي نه څوک سپلی پټي کړي به د بل چا نه سپلی خو نه پټوي غل یو دی ته د بل چا سپلی پټوي راپورټ وکړه چای په ټلیفون غنم خرڅول څنګه دی روا دی په خرڅول هم شي اغشتې هم خو بیا به نه خرڅی چې څو پورې دې وصول کړي نه مثلا زه د لاهور والا ورته وایم دومره روجې زما تاسو سره شوي په دومره حساب ټیک ته خبره وشوه خو دا نه شي ویلی د منګورې والا ته چې زه به دومره روجې درکړم په څو به رانهالی نه چې یو شی والی او یا په خپله وصول کړي یا ستا ایجنټ او وکیل یې وصول کړي نو هلې به یې په بل خرڅی داسې هوا به په هوا نه خرڅه نو په ټلیفون باید شرا کېدی شي چاوی قرباني په قرض کېدی شي قرض مطلب یې دی چې پیسې د چا نه قرض والي ټیک ته قرباني خو پې کېږي خو که در باندې واجب نه نو قرض ماله او قرباني مه کوه چاوی 3 رونی او پیسې یو ځای کې مور له چیرلې والي نو قرباني کېږي د مور قرباني وشوه د دې 3 واړو خو نه کېږي چې مور له یې اخېستې که دا 3 واړه مالداري نو 3 قربانۍ به کوي چاوی سرکاري نوکر یم تقریبا 6,000 تنخواه لم خو د کور خرڅ دومره راځي چې هغه 10,000 روپو را باندې اوس هم قرض دی نو په تا قرباني نشته که سړی 15,000 تنخواه لري خو د بال بچ تعلیمي خپل اخراجاتي خوراک کاکي نو په هغه نشته دا خو ما ورته وایي په هغه چا ده چې د کال د خرچې نه ورسره زیاتې یو کاله پورې سړی بال بچ له دانې وربشې اخېستې شي او د یو کال جامې اخېستې شي نو دغه ضرورت دی او د کال نه زیاتي ضرورت نه دی نو که بال بچ د زیاتي خرچه د زیات د یو سړي 15 تیره بز مه کوه خو آمدن یې دومره دی چې بال بچ باندې ایله لګي نو پته نشته یو سړي 100,000 روپۍ تنخواه ده خو خرچ یې ډېر دی د تعلیم د بچو او د جامو د خوراک خاندان یې ګڼ دی نو په هغې قرباني نشته دا چې بچت پیسې وي نو په هغې قرباني قربانۍ لکه چې اګړه دشتي نو ویښته دې تنالي هغه وړی او که واغېشته نو هغه د خیرات کې د خدای په نوم چې یو ځل د څاروي
د قربانۍ په نیت واغشته نو هغه دغه ته مه پرې کوه، وړی شړی ته مه پرې کوه. که دې پرې کړه نو خیرات که هغه که لنګ څاروی م واغشته او پې کوي نو پې دې اخیستې شي که خو دا به خیرات کې پیسې خیرات. او که د خپل کور څاروي دي او دا د نیتي چې زه به دا قربانۍ کې حلالوم نو خیر دې پې ته اخیستې شي. او که د قربانۍ په نیت دې څاروی واغشت نو پې به تې لشي نه، که بچي یې خوري نو خوري دي، او که دې ولشل نو هغومره پیسې به ورکې خیراتي. چاوی د دلالي روا ده که نه، بیع شرا کې بعضې خلک کمیشن علي، دا روا ده، خو چې بای او مشتری دواړو ته معلوم وي، خریدار ته معلوم وي او خرڅونکي ته معلوم وي چې دا په کمیشن کار کوي او دومره کمیشن یې او پټګۍ به نه کوي. داسې به نه وي چې یو ځای تعالی په دې علم او علي زیاتې پیسې نه، هغه کمیشن سړی اخیستی شي چې یو د رواج مطابق وي، دویم دا چې دواړو طرفو ته معلوم وي. ریال پر روپو باندې بدلول خیر دی زیاتې او کمې، ځکه دا چې د دوو حکومتونو څیزونه دي نو داسې شو لکه چې جنس یې بدلي. چاوی ما 5,000 روپۍ را باندې قرض دی او 2,300 را سره ټلویزیون دی او نیمه توله سره دی را سره، خو جی پی فنډ کې مې 15,000 روپۍ پرتې دي نو قرباني در باندې شي. که جی پی فنډ دې وصول کړي نه نو د وصولۍ نه مخکې در باندې څه نشته، ځکه چې سړی مزدوري لا نه اخیستې نه د ده په ملکیت کې نه دی داخل، نو چې ملکیت کې نه دی داخل نو په تا څه نشته. که یو سړي ښځې خاوند ښځې ته وایي ما ته حق مهر معاف کا او بیا دې فورا طلاقه کړي، نو که مخکې نه دا ټګي وي په زړه کې نو مهر به واپس ورکوي ښځې له، ځکه دې په دې غرض معاف کوي چې زه یې پرېږدم. او که نه د مخکې نه دا نیت نه د ښځې اتفاقا خفګان پکې راغی نو خیر دی چې ښځې ورته معاف کړی دی هغه معاف دی، خو دې په دې غرض معاف کوي چې زه یې پرېږدم نو بیا دا معاف کېږي نه. او که ښه پر آزاد دواړو یو بل ته معاف کړو او اتفاقا پکې خفګان نه راغی، خفګان هم څه اتفاقا پیدا شي، په یو خبره یې جګړه راغله او ده ښځه طلاقه کړه نو مهر معاف دی. که مور پلار سړي ته وایي دا ښځه دی پرېږده نو ګورې دې دي هوښیارې هر وخت یې منل، په دې خبره کې د مور پلار نشته. که د دنیا د خبرو د وجې نه نو کوشش دې وکړي چې راضیتوب وکړي. او که داسې خبره یې چې مور پلار ده ته نشي ویلی، مثلا ښځه یې بد کرداره، ښځه یې بد چلنه، نو بیا دې د مور پلار خبره ومني پرېږدي دي بله ښځه به خدای ورکړي. خو که د دنیوي خفګان د وجې نه کور کې جګړې راځي که نه نو هوښیارتیا نه دی کار والي، مور دې خوشحاله کړي او د ټبر حق دې مدا کړي. که چا د اودس نه مخکې استنجا نه کړی او بیا اودس وکړي یعنې چهاردام یادوي نو لمونځ یې کېږي که نه، چې په لوټو استنجا کړي یا یې په اوبو یو ځل کړي یا یې کاغذ استعمال کړي نو فرض یې ادا شوي دی، خیر دې لمونځ یې کېږي. په مسافر سنت لمونځ کول شته که نه؟ که سړی په لار روان موټر کې روان یو وخت لمونځ راغی یا سفر دی نو سنت مه کوه، خیر دی فرض کوه. او که یو ځای ته ورغلې 2-3 ورځو په نیت لکه لاهور ته لاړې سودانې یې خو مسافر نو بیا سنت کول پکار دی. سنت که دې ونه کړه نو خیر دی خو کول پکار دی بیا. او چې روان یې نو خیر دی سنت مه کوه ځه، ځکه سفر کې مختلف حالات سړی زر ځان ځای ته رسوي یا خطره وي یا شپه راتلونکې وي نو خیر دی که زمونږ مذهب هم دا دی چې په روانه کې سنت خیر دی مه کوه، او چې کوم ځای ته ورغلې او یو ورځ دوه پاتې نو بیا سنت کوه.
چاوی یو خدای سوره سوله ستولې سونه ده هغه قربانی شته کنه او قربانی وکړي درې سه کول قربانی ضروری نه دي خو خدا ده چې وی سده پخپل او خري سده خپل ولانو لا سب غریبانو کټوله پخپل او پرم قربانی شوی ده او کټوله خیرات کې هم قربانی شوی ده دا درې سه تقسیمول دا یو غوړه خبره ده ثوابي خبره ده فرض نه ده که خزه په حج په دوران کې حیض راشي د حج اعمال علاوه د طواف نه ټول بار دي د حرم نه ځکه عرفات د میدان دی او منا میدان دی او مزدلفه میدان دی حیضه خزه به ټول اعمال د حج کوي صرف طواف به نه کوي چې کله پاک شي نو طواف به وکړي او که داسې صورت پیښ شي چې طواف زیارت فرض دی هغه پې پاتې او دا حیض کې ده او دلته اوس جزونه را روان دي داسې چل به وکړي ودې لامبي او طواف دې وکړي نو فرض به یې دا شي خو چونکې حیض یې دی نو دا پاکي په طواف کې واجب د فرض نه ده نو طواف یې د فرضو په درجه کې به شو غاړه اخلاصه شوه خو یوه قرباني به وکړي که سړی چې مړ شي نو ارواح یې ملاویږي که نه داسې معلومېږي چې ارواح هم ملاویږي ځکه بلال صاحب وفات کېده نو دې خلق ښځې ژړله او لوریانو دوی وی ولې ژاړئ وی قدن القى الاحبه محمدا وحزبه زه به سهار له خپلو دوستانو سره ملاویږم حضور پاک سره او د هغه ملګرو سره او حضور پاک فاطمې بي ته وی زه د ناجوړتیا کې مرم نو هغه په ژړا شو بیا ورته وایي په زما په ټول خاندان کې به ته اول ما پسې را رسېږې نو بیا خوشحاله شو معلومیږي چې د ارواحو ملاقات کېږي کنې بیا ملاقات په قیامت کې خو به ټول یو ځای کېږي انشاءالله هغې ته وایي زمونږ په خاندان کې به ته مخکې را رسې باقي د روح متعلق اتا اقواله دي چې روح کم ځای کې د قرآن شریف ظاهرا خو معلومیږي چې د نیکانو روح په علیین کې او د بدانو په سجین کې او کله مختلفو مقاماتو کې ګرځي په لومبۍ شپه د ناوې او د مونځ کول سنت دی که مستحب نه ثوابي خبرې دی 2 رکعاته مونځ دې وکړي د ښځې په ښځه دې مو کړي او بیا د ناوې په سر دې لاس کېږدي او دا دعا به وایي اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه خدای د دې خیر ما ته راورسې او هغه ښکلي صفتونه چې تا دې کې پیدا کړي وي او د دې د شر نه مې وساتې او هغه شر خبرې چې تا دې کې پیدا کړي وي نو دعا دې وکړي او په سر دې ولا لاس کېږدي بیا د دې اختیار دی اخوا دا بل سوال وګورئ درود شریف الحمدلله رب العالمین دو کې چې خدای د مسلمانانو په حالت رحم وکړي چې کوم دی د کافرانو مسلمانانو جګړه ده که په شیشان کې ده چیچن کې که په کشمیر کې ده که په فلسطین کې ده که قبرص کې ده که الټیریا کې ده که سومالیا کې ده که مغرب نیوګنې کې ده چې خدای مسلمانانو له فتح ورکړي او د هغې دشمنان په هره جامه کې که عیسایي وي که یهودي وي که روسي وي خدای په خپل کور کې په هغه مبتلا کړي او مسلمانان د هغې د شر نه محفوظ خدای زمونږ په حالت رحم وکړي زمونږ د عمل کوم د فتنو او د شرونو نه محفوظ ولري برحمتک یا ارحم